السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، په دې ویډیو کې به د فیسبوک آیډي جوړولو په اړه پوره معلومات درکوم، دا چې څنګه کولی شو یو فیسبوک وی آی پی اکاونټ ځان ته جوړ کړو. یعنی اکثریت خلک دي چې هغوی نشي کولی تر اوسه د فیسبوک یو آیډي جوړه کړي، او داسې ډیر خلک دي چې هغوی کولی شي فیسبوک آیډي جوړه کړي، هغوی ته چل یاد ده، خو هغه خلک چې نه پوهیږي تر اوسه پورې چې څنګه د فیسبوک آیډي جوړه کړو، څنګه نمبر ورکړو، څنګه پاسورډ ورکړو یا ایمیل او داسې نور مکمل سیټینګ سټیپ بای سټیپ انشاءالله یوه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک ټول مکمل هغه معلومات، هغه سیټینګ ټول تاسو ته راوړم. نو زه په دې ویډیو کې اول فیسبوک ته او د فیسبوک آیډي جوړو. را به شئ تاسو اول فیسبوک ته. تاسو موبایل کې چیرته فیسبوک کې فیسبوک ته به راشئ. پاس چې کوم اپشن راکوي هغه د ژبو اپشن ده، یعنې چې هره ژبه کې ته غواړئ دغه د فیسبوک سیټینګ ځان ته برابر کړي، په هغه ژبه کې کولی شي. او لاندې چې فون او ایمیل ده، د په هغه وخت کې مونږ اټکولی شو کله چې مونږ سره یوه زړه آیډي وي هغه خلاصوو، بیا په لاګین باندې کلیک کوو، یا که چیرته د آیډي پاسورډ چینج کوو نو بیا فارګټ پاسورډ ته راځو. خو اوس موږ غواړو چې نوې آیډي جوړه کړو. د نوې آیډي دپاره به تاسې راشئ په دې لاندې کوم شنه پټه چې ده کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړ بیا دا سانتي یو انټرفیس کولاویږي، الاو به ورته ورکئ. اول به ولیکئ دلته تاسو ته وایي چې واټس یور نیم، نوم مو څه شی ده. انټر د نیم یو یوز ان ریل لایف، خپل نوم به ورته سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل زه غواړم په دې نوم یو آیډي جوړه کړم. چې کله مو نوم ورکړ، فرست نیم لاست نیم یعنی خپل نوم او ورسره تخلص، نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو نه برډ ډے غواړي، د پیدایښت ورځ، هغه خپل د پیدایښت تاریخ به ورته ورکئ چې څومره عمر مو وي او په کومه میاشت کومه ورځ باندې کوم تاریخ باندې پیدا شوي هغه به ورته انتخاب کړئ. فار ایگزامپل زه ورته ورکوم 2006. میاشتې تاسو دا شانتي چینج کولی شئ، بدلولی شئ، او دا تاریخونه دي دا شانتي بدلولی شئ. چې کله مو سلیکټ کړ بیا به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ته وایي چې واټس یور جندر، جنس مو څه شی ده، فیمیل ده، ښځینه، میل ده که نارینه. نو زه به میل انتخاب کړم. بیا تاسو باندې ډیپینډ کوي، تاسو خپله خوښه ده چې فیمیل سلیکټ کوئ انتخابوئ او که میل انتخابوئ. دلته تاسو نه اوس موبایل نمبر غواړي. انټر یور موبایل نمبر، خپل موبایل نمبر به درته دغه ځای کې ورته ولیکئ چې په کوم نمبر ته غواړي د آیډي جوړه کړي. زه فار ایگزامپل مثال په طور دغه نمبر ورکوم. او چې کله مو نمبر مو چې کله ورکړه نو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. چې نیکسټ مو وایي اوس تاته وایي چوز ا پاسورډ، یو پاسورډ ورته انتخاب کړئ، یو پاسورډ به ورته ورکړئ. زه به دلته یو پاسورډ ورته انتخاب کړم. اوس دغه شانتي انټرفیس کولاویږي چې finish signing up without uploading my contact. تاسو به په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. سرچینګ کوئ او زموږ اکاونټ به اوس جوړ شي، د فیسبوک اکاونټ. اکاونټ جوړ شو، فیسبوک اکاونټ، فیسبوک آیډي جوړه شوه. اوس ساین ان کوئ.
دلته مونږ ته وایي چې add your photo add a profile picture so friend can find you یو پروفایل تصویر مو اپلوډ کړئ چې خلک مو یا ملګري مو پیدا کړي. دلته تاسو ته 3 اپشنه درکوي. یو سکیپ د کونج کې په دې باندې ته کولی شئ ترې تېر شئ چې نه اپلوډ کړئ نو سکیپ باندې به کلیک وکړئ. بل مونږ سره دا په دا شنه پټه کړئ چوز فرام ګیلري له ګیلري څخه یو ورته انتخابوئ ټیک فوټو همدا اوس په کیمره یې چې اخلئ او ډایرکټ یې ورخیږئ نو مونږ به چوز فرام ګیلري کوو. زه مثال په طور یو تصویر ور اپلوډ کوم. همدا تصویر به ورته اپلوډ کړم او دا به دا شانتې سیف کړم. دلته تا وایي چې add your friends ملګري دي اډ کړه یو ځای که ځان سره که چېرته اډ کړئ دغه لاندې په بیخ کې د add 5 friends بټن د دې باندې کلیک وکړئ او که چېرته یې نه غواړئ نو دغه سکیپ ووایي هغه بیا تاسو باندې ډیپینډ کوي ستاسو خوښه ده که چېرته سکیپ کوئ او که 15 فرینډ ځان سره همدا اوس یو ځای کوئ نو زه به په add 5 friends باندې کلیک وکړم. ها دلته تا ته وایي انوایټ ټو فیسبوک دا هغه نمبرې دي چې تی کولی شئ فیسبوک ته انوایټ کړي. زه به ډن ووایم. ها اوس موږ ته وایي سیو یور لاګین انفو دلته تا ته وایي چې دغه پاسورډ او ټول معلومات دې دلته سیف کوئ په دې موبایل کې که چېرته سیف کوئ اوکې به ووایي او که نه سیف کوئ ناټ ناو خو زه به ورته وایم چې سیو یې کړه اوکې چې بل ځل دپاره که ما نه پاسورډ هېرېږي نو تیار به دلته پروت وي پاسورډ ته به ضرورت نه وي. نو دا اوس زمونږ د فیسبوک اکاونټ جوړ شو. اوس راځو په دې کې بعضې نور د پروفایل مطابق نور کوم معلومات چې دي سیټینګز چې دي اپشنز چې دي هغه ور اضافه کوو. نو را به شئ په دا پروفایل باندې به کلیک وکړئ او دلته به وګورئ چې مونږ سره چې ده کنټینیو سیټینګ اف یور پروفایل دا به اوس مونږ کوو. اډ کور فوټو که چېرته غواړئ چې کور فوټو خپل اکاونټ ته ور اډ کړئ کور فوټو ولګئ نو په اډ کور فوټو به کلیک وکړئ او دلته به بیا اپلوډ فوټو ووایي چې اپلوډ فوټو دی ووایي نو دلته به راشئ خپل ګیلري کې به یو تصویر ته خوښ کړئ. زه مثلا دا تصویر په کور فوټو باندې لګوم هغه د کور فوټو زمونږ اپلوډ شو ولګېده. او دوستانو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ او د دغه شانتې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل ایکن په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو در ورسیږي.